وایي الله جل جلاله ماښام لا تشبیه خپل لاسونه داسې غوړولي. دا د څه دپاره غوړولي؟ ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. هغه کس به توبه وباسي چې کومې د ورځې ګناوې کړي، شاید د شپې راکښېني تهجد ته توبه وباسي. ویبسط یده بنهار، سهار بیا خپل د رحمت لاسونه وغوړوي. دپاره څه شي؟ لیتوب مسیء اللیل. هغه کس چې د شپې ګناه کړي هغه به الله ته رجوع وکړي، الله تبارک وتعالی وایي حتی تطلع الشمس من مغربها، تر قیامته پورې چې لمر د شپې خوا راپورته کېږي تر هغه ساعته د الله پر جل جلاله دا عادت مبارکه ده. ما ورته خپل رب څه مرید دی. علامه ابن قدامه په کتاب توابین کې یو واقعه نقل کړی، وایي کسانو د خپل ملګرو سره ولاړه بغلاب. عجبه واقعه ده. وایي بغلاب چې ولاړه، روان دي روان دي روان دي روان دي، په لاره باندې یو درې درختې واړه د خرماو درخت، دوې درختې شنې دي، یوه درخته وچه ده، ښه خرما یې وکړه. وایي دې ته کښېنستل چې ګوري یو مرغۍ راځي، یو مرغه راځي، د دا درخت څخه خرما وشکي په مشکل کې یوسي، بل درخت ته یوسي. یو وارې راله، بیا راله، بیا د یوه غل سوچ کې بند شوی، سوچ دې که بند شوی دی، بارو هغه وچې درختې ته وختې، او وچې درخته چې وختې چې داسې ورته وکتل په هغه درخته کې مار پروت دی، هغه په سترګو باندې ړوند دی. دغه مرغۍ الله مسلطه کړې ده، دغه مار مړوي. ورته چې داسې ورته وکتل، دی خو په غلا سره وتل، ویل یا ربي دغه ړوند سترګې مار ته په مرغۍ مړوي او ما نسې مړولی. ای الله ما معاف که. الله جل جلاله غږ ورباندې وسو، بابي مفتوح للقاصدین. ای زما بنده زما دروازه خلاصه ده، کوم څوک چې توبه باسي. د ویل التوبه 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 التوبه. الله وایي قد قبلتک قد قبلتک، ستا توبه ما قبوله کړه. راشه واسو انډوالانو ته څه کیسه؟ وایي انډوالانو ته ویل دا کوم کیسه ده؟ هغه انډوالان ټول ستا په سجده پرېوتل چې واه خدایه دا خو موږ څه بداخته یې. توبه وباسه روان شو. الله تبارک وتعالی ژبې مهربان ساتي. د غلا لپاره وتل روان شو. پر یو علاقې چې ورغلی یو ښځه د هغه په سترګو باندې ړنده ده، په لاس کې یو شی ورسره. باره وایي کردي په نامه باندې یو څوک شته، کردي د غلو ده توبه چې وباسي. هغه ورته وویل دومرې تحفه یې ورته راخیستې ده، وایي دا واخله چې خلاصه کړه، یو رقم قسم قیمتي جامې دې سره تقسیم کړه. خپل په پاس کې حیران شو چې دا موږ څه کول؟ الله جل جلاله یې موږ ته عاصم راکوي، دا موږ په کومه ګناه اخته وو؟ ګورې یوه د درختې په سر کې یوه د زړه د کومې دا توبه یې وکړه چې الله موږ خو غلطه باندې روان یو، موږ معاف کړه. الله د اسمانه غږ ورباندې کوي چې ای زما بنده زه حاضر یم، هغه کس چې هغه توبه ایستلو ته تیار وي زه حاضر یم. وایي موسی علیه السلام په دور کې قحطي سوله که دا اوس پر موږ قحطي ده، ډېره غټه قحطي راغله. موسی علیه السلام خپل امت راویستې استسقا لپاره د باندې کتابونه لیکي 80,000 کسان. زموږ هغه خو د استسقا د دې لپاره کوي، بل دلته علماو استسقا کول موږ سره تېرېدلو، بیا ورغلو 3 صفه کسان هم نه ولاړ. عجبه خلک یو موږ رحمت غواړو، د الله رحمتونه غواړو، دومره کوشش نشو کولی چې یوه ورځ دکان بند کړه، دا خو د مخلوق دي، دا مرغان تړلي دي، د مرغانو پر مخلوق باندې رحم وکړه. د الله تبارک وتعالی یو میدان ته ورسه، الله ته عاجزي وکړه، خپله ګناه خو به وماف کړه. دومره موږ نشو کولی، دومره موږ نشو کولی. وایي کله چې دا استسقا تیاره شول، الله تبارک وتعالی ته دا خلکو وژړل 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 وژړل، باران نه کېده. وایي موسی علیه السلام دا خپل امت وایي ته الله ته ووایه چې دا باران ولې نه کوي. وایي الله جل جلاله ورته وویل ستاسو په مابینځ کې یو ځوان دی 40 کاله یې زما نه مخالفت کړی دی. څو 40 کاله یې زما نافرماني کړې ده، هغه ځوان دې ووځي، هغه ځوان دې ووځي. وایي موسی علیه السلام چې راغلی ویې ویل یا ایها المعاصي الذي له 40 سنه، هغه کس چې 40 کاله یې ګناه کړې ده، الله وایي ما رحمت د دغه ګناه د وجې بند کړی دی، دا کس د ټولنې اوس زه رحمتونه کوم. دی په ځان کې وکړي چې یې خو ته واه واه باره ویل ای الله ما معاف کړه، یو ورځ زما عیب پټ کړه، ای الله زه توبه باسم، ما 40 کاله ستا مخالفت کړی دی، ګناه مې کړی، داسې مې کړی، ای الله رحمت دې راباندې وکړه، ای الله دا خلکو ته شرمېږم، ټولو خلکو په مابینځ کې به زه بدنامه یم، ای الله ما معاف کړه. شور سو باران وسو. موسی علیه السلام خپل رب ته ویل یا الله تا خو ویل هغه بنده وباسي د ټولنې څخه، هغه بنده وباسي د ټولنې څخه چې هغه ګناه کړی، هغه وتلی نه و تا باران وکړي.
وایي ده ویل چې الله تبارک وتعالی ول هغه کس ما ته په ټولنه کې داسې عاجزي وکړل داسې عاجزي وکړل چې د ده د عاجزي د وجې ما ټولې ګناه یې ورمعاف کړلې او باران مې راکړ. موسی علیه السلام وایي څوک و؟ الله جل جلاله ورته فرمایي ای موسی هغه زما نه شرمېدی او هغه ما د شرمه د مخلوق د شرمه یې ما ته خواست وکړي. زه نه غواړم چې خپل بنده رسوا کړم. بنده چیرې روان یې که نه څومرې د الله په نافرمانۍ کې غرق یې څومره مهربان رب لري او الله تبارک وتعالی دومره مهربان دی. الله وایي ای بنده یو ګز رانږدې شه زه یو حدیث کې راځي وایي زما بنده که یو لیس رانږدې شه الله وایي زه یو ګز ورنږدې کېږم که یو ګز رانږدې کېږي دوه ګزه ورنږدې کېږي. د دې مثال محدثین داسې بیانوي وایي کله چې مور یو ماشوم ولاړه کي قدم ورباندې اخلي وایي دا لاس دی ورته شوري چې دی یو قدم راواخلي مور وزغلي راپورته کړي چې غذاب نشي. د مفتي رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوي